عزتمندو السلام علیکم. د ټولو کې اول خو د خپل لخوا او د قومي وطن پارټۍ د ټولو کارکونانو د لخوا د ټولو ملګرو د لخوا ډاکټر عامر جمشید خان، طارق عزیز خان، شهریار خان، نگار باچا صاحب، زاهد خان او د هغوی سره ګڼ شمېر ملګري چې د یوسي عمرزی، د یوسي میر عمرزی او یوسي تورنګزو سره تعلق ساتي، د هغوی ته په قومي وطن پارټۍ کې په شمولیت باندې هرکلی وایم. د هغوی شکریه م ادا کوم او دا یقینداني ورکوم چې تاسو یو صحیح فیصله کړې ده. انشاءالله یو ځای به د پښتون قام د ترقۍ د سوکالۍ لپاره یو ځای جدوجہد به کوو به او انشاءالله دا کام به د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور په مشرۍ کې به د ترقۍ په لار روانه وم. زه دې ملګرو په دې باندې مشکور یم. مونږ یو ورځ نیمه مخکې دوی سره یو ټایم ایښی و، په هغه پکې بعضې داسې مصروفیات رال چې هغې کې لږ فرق راغی. یو ورځ نیمه دا لیټ شو، په هغې باندې دوی نه معذرت هم غواړم. ډېر زیات خوشحاله شو چې نن که ګورو دلته زیات ځوانان موږ سره نن شامل شو او دا دې طرف ته یو اشاره ده چې اوس د ځوانانو مخه چې ده هغه د قومي وطن پارټۍ ړخته ده او موږ دې ځوانانو ته دا ویل غواړو چې راځئ چې یو ځای راپاڅو چې دا پښتون قام دې مشکل حالات نه وباسو او راځئ چې مشترکه دا جدوجہد وکړو. دا یو پیغام دی ټولو ځوانانو ته. انشاءالله زما دا یقین دی چې دا ځوانان به ګرځي او ځان له به ملګري پیدا کوي به او قومي وطن پارټي چې ده هغه به د رس تر رسه پای کې به شمولیتونه اختیار کړي. عزتمندو، دې نه مخکې چې زه نورې خبرې وکړم، دا ګڼم چې د تېر یو څو ورځو نه یو اهم موضوع، یو اهم دغه چې کوم په ټولې دنیا کې د هغې یو دغه کېږي لګیالی او خصوصا د مسلم امت لپاره د هغې یو اهمیت دی. د څه حالات چې کوم په فلسطین کې او په غزه کې جوړ شوي دي او کوم ظلم او جبر په هغې کې روان دی، د هغې مونږ مذمت هم کوو. مونږ د هغه ځای مسلمانانو سره د خپل همدردۍ اظهار هم کوو. کم شهیدان چې شوي دي د هغوی لپاره هم دعا کوو، چې کم زخمیان دي د هغوی د شفا لپاره هم دعا کوو. او سره سره د موجوده حکومت نه دا سوال کوو چې مونږ ته د هغوی یو واضح پالیسي اوسه پر ښکاره نه شوه. مونږ ته واضح څه دغه ښکاره نه شو چې هغوی په دې باندې څه واضح پالیسي اختیار کړي. او د هغې همدغه وجه ده چې نن که اوایسي سټیټمنټ هم راځي او که د نور باقي مسلمان ملکونو سټیټمنټ هم راځي، هغه هغه شانتې واضح نه دی. دې کې پکار دی چې پاکستان یو اهم کردار ادا کړی وی، خو مونږ ته اوسه پرې هغه کردار ښکاري نه. مونږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې پکار دی چې په دې شي کې هغوی رامخکې شي او یو خپل کردار دې ادا کړي. دې سره سره که مونږ وګورو نو د څو ورځو نه چونکې په هر محاذ باندې پی ټي آی ناکامه شوې ده، نو اوس ځان لپاره د خپل ساک بحال کولو لپاره بعضې ایشوز را جوړوي او په هغې کې د تېر یو څو ورځو نه به تاسو ګورئ چې بار بار دا خبره کېږي چې سعودي یې ډېر زبردسته دوره وشوه او ډېر ښه دوره وشوه او ډېر زبردست یې سره به حالات دغه کېږي به او دا یو نوی آغاز کېښودل شو. دوره چې څنګه شوې ده او څنګه نه ده شوې په هغې باندې به بیا دغه کوو. خو زه دا یو سوال کوم په دې موقع باندې چې د سعودي سره خو زموږ همیشه نه ډېر ښه تعلق دی او زموږ سره په هر سخته کې په هر حالاتو کې سعودي عرب موږ سره ودرېدلی یو برادر اسلامي ملک په حوالې سره او د زموږ سره یو نږدې تعلق په حوالې سره په هر موقع باندې موږ سره ودرېدلی وو. موږ نه دا حکومت د دې شي جواب راکړي چې دا حالات خراب کړي چا وو. تر چا په پالیسو په نتیجه کې د دواړو ملکونو په منځ کې داسې حالات راغلي وو چې هغوی یو بل سره هغه شانتې یو بل سره رفاقت نه پاتې شوي، هغه شانتې دغه نه پاتې شوي. د دې وضاحت دې موږ ته وکړي
ځکه چې اوس خو د کامیاب دورې خبرې کېږي خو د دې وضاحت چې وشي نو دا به پته ولګي چې د دې حکومت د غلطې پالیسۍ په نتیجه کې دا حالات خراب شوي نو دا یو لحاظ سره صرف د هغه حالاتو ټیکولو کوشش یو کېږي لګیا دی او موږ اوس هم دا ګڼو چې دا اوس هم چې دی هغه عمره ایفرټس نه دي شوي هغه عمره کوشش نه دي شوي دا واپس هغه ځای ته دا حالات رسول چې دی دې کې به لا ډېر ټایم لګي به دا څه ډېر کارنامه نه ده چې یاره تاسو لاړئ او دوره منځته کې وکړه بلکې کم تاسو چې خپلې خامې وې د هغې غلطو ازاله کولو کوشش هم کړی بیا دغې سره سره ما نه مخکې یا جان نور هم هغې طرف ته اشاره وکړه او کیسر خان هم هغې طرف ته اشاره وکړه او حامد خان هم په خپلو خبرو کې هغې طرف ته اشاره وکړه چې کله دا موجوده سلیکټډ حکومت وجود کې راغی نو په ځوانانو کې یو ډېر لوی تمه وه د ځوانانو کې ډېر زیات توقعات ډېر اوږده اوږده خوبونه دوی ښیي خو نن چې موږ وګورو نو ټولو کې زیاته مایوسي چې دا هم په ځوانانو کې ده ځکه چې په دې درې نیم کاله کې نه خارجه پالیسي زموږ کامیاب شوې ده نه داخله پالیسي زموږ کامیاب شوې ده او زما خیال معاشي پالیسي په دومره ناکامه ده چې د هغې څه اړو دغه نشته مقابلې دغه نشته نن په خپله دا نوی کوم وزیر خزانه زما خیال دا څلورم وزیر خزانه دی په دې حکومت کې چې جوړ شو هغه په خپله دا وایي چې ما نه مخکې دې حکومت کې چې کوم وزیر خزانه جوړ شوي د هغوی پالیسۍ غلطې وي هغه په خپله د دې اعتراف کوي چې د هغوی د پالیسۍ په نتیجه کې ګراني راغلې ده د هغوی پالیسو په نتیجه کې په غریب باندې بوج اچولې شوي دي د هغوی په پالیسو په نتیجه کې بېروزګارۍ کې اضافه شوې ده نو موږ دا سوال کوو چې دغه وزیر خزانه چې چا سلیکټ کړي او د دې ټول حکومت کوم هغه سلیکټډ وزیر اعظم چې هغه چیف ایگزیکټیو دی د ټول ملک هغه دې د دې وضاحت وکړي چې ته خو هر وخت راپاسې کله وایې چې یاره دا لوی کارنامه وشو دا لوی کارنامه وشوه دا کومې غلطۍ چې شوي دي د دې معافي به دې قوم نه څوک غواړي اوس خو ستا خپل وزیر خزانه دا وایي چې دغه پالیسو په نتیجه کې دا ګراني راغلې ده نو د دې قوم نه به معافي څوک غواړي او دې قوم نه به د دې جواب څوک ورکوي مونږ دنه دا تپوس کوو چې د دې مونږ ته وضاحت بیا ورسره مونږ په دې باندې دغه کوو چې اوسه پورې مونږ ته دا کومه عالمي دا وبا چې راغلې ده په دې په حوالې سره یو واضح موقف د دې حکومت مونږ ته اوس پر ښکاره نه شو د هغې تازه مثال چې دی په دې اختر کې د دې حکومت دا پالیسي وه چې مونږ لاکډاون کړي او هر چا ته دا وی چې اختر سادګۍ سره ومانځئ او په کور کې کښېنئ او کور کې اختر ومانځئ خو د عوامو لپاره او د خلکو لپاره خو دا پالیسي وه وزیر اعظم صاحب لاړ او اختر یې په دتګلی کې ومنځلو نو د دې وضاحت دې وکړي چې په خپله خو ټول قوم لپاره خو یې دا پالیسي ساتلې وه چې هغه وایي د کور نه بار نه وځي او تاسو به خوشحالۍ نه مانځئ او تاسو به هغه اختر دغه نه کوئ او په خپله دې لاړ او په نتګلی کې اختر تېروئ چې د دې موږ ته جواب راکړي چې دا ولې دې کې دا نفاق او دغه دلته کې دا موجود دی او داسې دغه دې سره د صوبایي حکومت هم موږ وینو چې اړو کردار نشته زموږ صوبې کې دا د اووم کال دی د پي ټي آی موږ اوسه پورې دا نشو ویلی چې دې کې کومه داسې کارنامه ده دوی د هیلث ایمرجنسي خبره کړې وه نن که ډاکټر سره خبره کوئ که مریض سره خبره کوئ که هر چا سره خبره کوئ هغه د موجوده د هیلث نظام مطابق څوک دا نشي ویلی چې یاره څه ډېر لوی په دې کې څه فرق راغلی نن زمونږ صوبایي حکومت ته مونږ دا تپوس کوو چې دومره لوی دا وبا راغله دې کې د ویکسینیشن لپاره تاسو څه کړي دي تاسو اوس پورې څومره ویکسین واخیستې د دې قوم ته وضاحت
لکه چې اوس پورې یو ویکسین صوبایي حکومت په خپله نه دی اخیستی، نه مرکزي حکومت اخیستی دی او نه صوبایي حکومت اخیستی. بیا د هغې لپاره نور ټولې دنیا کې ملکونه چې دي هغوی دې لپاره بجټ په ترکۍ لګیا دي او یو پلان جوړوي چې یاره مونږ خپل عوامو ته دا څنګه دغه ویکسین ورسوو چې دې وبا نه هغوی محفوظه شي. مونږ ته اوس پورې د پاکستان اوس پورې دغه چالش کو بیا خاص کر د خیبر پختونخوا ته پلان کار نه شو. بیا په دې دوران کې په KTH کې چې کوم واقعیت وشو، په LRH کې د اکسیجن کمی راغی، ایوب میډیکل کمپلیکس ابتاباد کې د اکسیجن کمی راغی، د هغې هم موږ ته اوسه پورې څه دغه مخامخ رانلل. موږ دا دغه کوم چې دا هغه هیلث ایمرجنسي چېرته لاړله او هغه هیلث پالیسي ستاسو څه ده چې تاسو وایئ چې موږ ډېر لوی کارنامه وکړو، موږ ډېر لوی څه فرق راوستلی. زما خیال دی دې نه به د نورو صوبو هغه دغه ښیي. د اکثر خلک زمونږ د وزیر اعلی صاحب په باره کې دا خبره کوي چې دا بزدار پلس دی، موږ دا وایو چې د پنجاب هغه وزیر اعلی ډېر محمود پلس دی چې بیا دغې سره سره که موږ وګورو نو صوبایي حقوقو په حوالې سره دې نه مخکې 5 کاله چې د PTI حکومتو بار بار به دا موږ ته خبره کوله چې یاره مرکزي حکومت چونکې مخالف دی نو صوبې ته وسایل نه میلاوېږي، صوبې ته پیسې نه میلاوېږي، صوبې ته حقیقت نه وي. اوس چې موږ دا تپوس کوو چې اوس په مرکز کې هم ستاسو حکومت دی، صوبې کې هم ستاسو حکومت دی، اوس پکې کوم رکاوټ دی چې تاسو صوبې لپاره حق شي اخیستلی، که هغه د بجلی په مد کې کومې پیسې دي زموږ، که هغه د ګیس په مد کې په اویل په مد کې کومې پیسې دي یا نور کوم حقوقو خبره ده هغه ولې موږ ته نه میلاوېږي او ولې پروجیکټس زموږ صوبې ته نه راځي. د دې موږ ته وضاحت وکړي، موږ ته خو داسې ښکاري چې صوبایي حکومت چې دی هغه ریموټ کنټرول باندې د اسلام آباد نه چلېږي لګیا دی او دلته کې هغه حکومت موجود نشته. زما خیال ده د روژې نه مخکې چې ته څه لږه ډېره غوسه موسه وزیر اعلی صاحب ته میلاو شوې نو هغې نه پرته څه لږې ډېرې چاپې موږ ولیدلې. دا د چاپو کار نه دی، دا نه دی چې ته په یو تاڼې باندې چاپه ولګې یا یو سکول باندې به چاپه ولګې. دا حکومت چلول چې د هغې یو خپل یو نظام او یو خپل یو دغه پکار دی. دا په دې نه کېږي چې ته به لاړ شې او یو څو ورځو لپاره به تصویرونه خپل ولګې او هغې سره به چې دی ډېر فرق به راشي. موږ ته اوس هم پرې نه ښکاري چې صوبایي حکومت موجود دی. دغه شانتې یحیی روڼ هغې طرف ته اشاره وکړه چې دا کم دغه وشو بای الیکشن وشو. زما خیال دی دا خو د دې نور ثبوت دی چې کوم موږ لومړنۍ ورځ نه خبره کوله چې بهی دا الیکشن چې دی دا سلیکټډ الیکشن و، دې الیکشن کې دا چې وه ځکه چې اوس د بای الیکشن چې رزلټ چې راځي هغې کې دا ښکاره کېږي چې پکې یو سیټ هم نه ګټي. دا د هغې هغه ثبوت دی او دا د هغې خبره نور ریفورس کوي لګیا ده. زه د خپل لپاره دلته کې موجود ټولو ځوانانو ته هم دا ویل غواړم او ټولو پښتنو وروڼو ته دا ویل غواړم چې که تاسو غواړئ چې موږ د دې خیبر پښتونخوا نه د خپل دې سیمې نه دا تورې تیارې لرې کړو، دلته نه پسماندګي لرې کړو، دلته نه بېروزګاري ختمه کړو، دلته کې ترقي راولو. د هغې واحد لاره دا ده چې موږ د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور لاس مضبوط کړو، هغه سره ودرېږو انشاءالله. هغوی ته دا ټول مسایل حل کوي ځکه چې هغوی سره تجربه شته. هغوی دا صوبه که 2 ځله وزیر اعلی پاتې شوي داسې طریقې سره چلولې ده چې خلک اوسه پرې یاد ساتي د هغوی د ترقیاتي کارونو کارنامې او د هغوی ایډمنسټریټیو کنټرول کارنامې چې دي. قومي وطن پارټي، قومي وطن پارټي جناب